پاکستان زنده باد. لنډه کیسه، لیکوال ارمان لوړی. بابا ماښام مو هم شی نه دی خوړلی، دا پنځم هور دی چې وږي ناست یو. زه خو لا لږ لوی یم، ګزاره کولی سم، خو ساجده ډېره وړوکې ده، هغه به څنګه کوي؟ ګلباران ناست، سر یې د شرم له جوره کښته ځړولی دی، ځکه چې د سجاد جواب یې نه درلود. په زړه کې ډېر غمجن و او دا احساس یې کاوه چې های ارمان که زما هغه پخوا ځواني وه، خو اوس سرت لاس هیله کړی و چې سجاد ورباندې غږ کړ: بابا زه به ورسم، دا نږدې کور له لږ اوړه به ځینې په سوال وغواړم. ګلباران: هلکه موږ ته خپلو باباګانو هم ویلي دي او هغه بله ورځ په جلسه کې مشرانو هم وویل چې میړني خلک سوال نه کوي، محنت کوي. هغه خو زموږ پیغمبران دي، د هغو خبره به سر ته رسوو. خو هلته یې د امسایه تبلیغي ملک هغه خبره هم په زړه کې داسې جګه ولاړه وه لکه ازغي چې ورته ویلي وو په ټول کلي کې دغه یو منحوس ته یې خلکیه، نور ټول کلی هم مسجد ته راځي، هم زما خبره مني. چې خدای غایب کړی وي نو ښه به و، ځکه زه ټول کلي ته هم ډوډۍ هم خیرات ورکوم او تاله یې د خلکیتوب له جوره نه درکوم، په تا خیرات هم نه کېږي کافره. ګلباران چې له ډېره وخته وروسته سر راپورته کړ او په سرو سترګو او په غریو نیولي غږ یې وویل: زویه زه ورځم، که مې یو څه زهر وګټل. پرون باران سوی و، ټوله ورځ نه یم وتلی، کور وم، کلفې نه خرڅېدې، نن به که خدای کول څه ګزاره وسي. ته فکر مه کوه زویه، خدای مهربانه ذات دی. خاطو و خاطو چیرې غایب یې؟ راسه دا بایسکل له هوا ورکه چې ولاړ سم، که مې یو څه زهر پیدا کړل. الکان له لوږې ټکنی ګرځي. خاطو وار وکه درځم. خاطو و خاطو ته ما ته وګوره، دا سترګې دې ولې داسې سرې دي؟ خاطو: وی ګلبارانه نن به کلفې چیرې خرڅوې؟ ته خو ملک له کلي منع کړی یې، په بل کلي کې خو ټول غریبان اوسي او مکتب هم نسته پکې چې کلفې خرڅې کړې. ګلباران: خاطو ته غم مه کوه، نن به زه د پاسري کلي ته ولاړ سم، د ملک کلي ته به نه ځم. بس اوس خوشحاله یې، دا خپلې اوښکې پاکې کړه، دغه هلکان کراروه، زه ځم چې څه وګټم. خاطو چې خپلې اوښکې یې صفا کولې، په ژړغوني غږ یې پسې غږ کړ: ځه په مخه دې ښه شه. خاطو: سړیه خو د بایسکل ګینټۍ دې هم خرابه ده، ولې خدای خوله راکړې ده؟ خو په خوله به نارې وهم. ګلباران چې بایسکل تر ښکرانو کشاوه، تر شا یې ورته ونه کتل او وډر سو. کلفۍ والا کلفۍ والا کلفۍ واخلئ، کلفۍ ښې کلفۍ خوندورې کلفۍ واخلئ. ګلباران له ځانه سره وبړېدی: های سوداګر بیا له کومې خواره نازل شو. رشید: ګلبارانه پر تا بله روزي درېدلې چې دا د غم کلفۍ دې راخیستې دي؟ د کلي هلکان ټول ستا له کلفۍ ناروغه دي. ګلباران له ځانه سره وویل: بیخي پر هلکانو یې پر پیسو دې ایمان راوړي. رشید اکا زه د زړه ناروغه یم، بل دروند کار کولی نه سم، دا لږ وسا کار دی زما تر وس لاندې دی. ستا د ناروغۍ له کبله خو موږ خپل هلکان نسو وژلی. رشید سور او شین کېده. ورته ګلباران: رشید اکا څه وکم؟ هلکانو په والله که دا پنځم هور دی په شرسک وهلی دی، له لوږې د غی ټکني ګرځي. رشید: ستا د ماشومانو موږ مسؤل نه یو، هغه ورځ خو په جلسه کې داسې سپک سپک غورځېدې لکه د 18 کالو هلک، اوس بیا بیماره سوې. له دې خبرې سره سم ناڅاپه موټر بریک ووهه، که ګورو هغه ملک راکښته سو. ملک: رشیده څه راشمه جوړ کړی دی؟ رشید: ملک صاحب له دا کلفۍ والا سره اخته یم، د ده له کلفیو زموږ هلکان ټول ناروغه سوي دي. ملک: هلکه ګلبارانه تا ته ما څو ورځې ویلي دي چې دا کلفۍ به په کلي کې نه خرڅوې، ته هېڅ شرم هم نه لرې، بیا راغلی یې. ګلباران په ډېره ناهیلې خوله: ملک صاحب دا خو ستا کلی نه دی، دا خو بل کلی دی، ستا کلی له هغې ورځې نه یم درغلی. ملک: دا ټول زما کلی دی، ته به دلته هم نه راځې. ملک صاحب دا خو ډېر بې شرمه سړی دی، له ما سره هم اوس ډېر په بې شرمۍ غږېدی، اوس بیا تا له جوابونه درکوي. رشید چې په خبرو کې شیطاني له ورایه ښکارېده. ګلباران: ملک صاحب د خدای پار دی، تر ژیره دې نسم، هلکان مې له لوږې مري، د خدای روی دی. رشیده ته لږ لار راکه، دا په سمه پښتو نه پوهېږي. ملک چې دا خبره ختموله
بیا په ګلباران کې سپور رشید چې په دې پوه سو چې اوس یې کار وسو په ملنډو یې وویل ملک صاحب مه کوه مړ دې کوي الهکه بس الهکه بله ورځ به نه راځي بس ملک رشیده زه ولاړم بله ورځ ورته ووایه چې په دې سیمه کې دې ونه وینم رشید چې د کلي پر کوچنیانو یې اوس کلپیانې ویشلې د کلي پر ځوانانو یې غږ کړ چې دا مهال پر دا ګڼه ګوڼه باندې راټول سوي وو هلکه دا ګلباران پورته کړي کور ته یوسئ عطاالله ګلباران خو بې هوښه سوی دی راسئ چې روغتون ته یې ورسوو هېڅ نه دي په سوي جګ جوړ دی ایله یې ځان اچولی دی عطاالله یا کایره تر خولې یې ځګونه تویېږي کایر ودره هغه د تبلیغي کاکا راغی هغه بیا وګوري ځوانانو ټولو په یوه غږ ورناره کړه امیر صاحب پیر صاحب تبلیغي صاحب ته دا وګوره چې څه به وسو کور ته یوسو که روغتون ته تبلیغي هلکه ځوانانو دا څوک دی دا خو ډېر خراب دی دا خو ګلباران کلپي والا دی ځوانانو بیا ټولو غبرګه کړه تبلیغي ښه دا هغه خلکي بې لمانځه مردارخور ګلباران دی عطاالله امیر صاحب یو انسان ستا و مخ ته بې هوښه پروت دی پر له اوړي او ته وایه دا خلکي دی ولې خلکي خدای نه لري که انسان نه دی تبلیغي خلکیان کافران دي کافران عطاالله امیر صاحب خدای ته به څه جواب ورکوي تبلیغي تو د ګلباران پر مخ یې لاړې ورتو کړې ویې ویل چې زه به خدای ته پر حال د زکندن ووایم چې ما د یو خلکي پر مخ ناړې ورتو کړې روان سو او خپل بچیان یې تر لاس ونیول چې د ګلباران د ریړۍ خیرات سوي دوې کلپۍ هم په لاسو کې وي ځوانانو څه شغل مو جوړ کړی دی مړان بابا د ګلباران تر خولې ځګونه بهیږي اوس نو یو خبر چې پیریانو نیولی دی که څه پکېږي مړان بابا ځوانانو همت وکړي سړی روغتون ته ورسوي له دې خبرې سره رشید ته خیال سو پوښتنه یې وکړه هلته بیا څه راش جوړ دی عطاالله بابا هغه رشید دی د ګلباران کلپۍ پر هلکانو ویشي مړان بابا دا چا وهلی دی دا ګلباران عطاالله ملک او رشید په دواړو مړان بابا رشیده څه خیرات دې په ګډ کړی دی تو خدای شرم نه لرې تاسو وار وکړئ پر تاسو او پر ملک دواړو به کیس کوه رشید نو دا خو ستاسو خلکي دی ځکه دې داسې خوا په بده سوه ته ورسه یو وار خپلو سپین ږیرو چې دېرش کاله په جیل کې تېر کړل د هغو غم وخوره بیا راسه موږ له پانسۍ راکړه مړان بابا هغو خو دا ستا رنګه بې ضمیرو لره حق غوښتو خو بې ضمیره کام یې ټول خرڅ دی تبلیغي چې خپل بچیان په کوڅه کې د کور پر خوا برابر کړي وو بېرته راغبرګ سو پر مړان بابا یې غږ کړ ته هغه پرېږده ته ورسه د بابړې د مړو چې 8 ښکاره او د سیند ته غورځول سوو سره 14 مړو د خان شهید بیا نجیب او بیا د هرې ورځې د حلالېدو لکه کرکان د هغو حساب وکړه بیا راسه چې دوی زه در پانسۍ کوم مړان بابا های د کام دښمنه شیطانه چې موږ اختیار پیدا کو په هغه ورځ به سره ګورو موږ د هر انسان د انسانیت مرګ بولو او دا قرآن وایي جاهلانو تاسو قرآن کله لوستی سو تاسو خو مرګ او په دارول ښه پیژنئ قاتلانو حدم تشدد به څه وپېژنئ تبلیغي ته ورځه د خپل پور د اخیستو نه یاست لکه میږي خلک مو وژني بیا وایست عدم تشدد له دې سره تبلیغي سم په کار سو مړان بابا چې د ګلباران بایسکل یې تر ښکرو کښاوه تر شا یې ورته راغږ کړو وخت به دا پرېکړه کوي چې تاسې صحیح یاست که موږ او دا شعر یې ورته ووایه وخت به راځي چې غاښ د زهرو به شامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري تبلیغي چې دا شعر ډېر بد پر ولګېدو سور او شین کېده تر خولې یې ځګونه تویېدو د شا له خوا یې پر غږ کړ پاکستان زنده‌باد افغانستان مرده‌باد خلکیان مرده‌باد مړان بابا چې ورته کتل یې نه په خندا یې ورناره کړه دا ته چې زنده‌باد ورته وایې هغه زیاته په خپله د مرګ په حالت کې دی ژغورل یې ستا کار نه دی زیاتره تر دې تیر دی تبلیغي بیا ور غبرګه کړه پاکستان زنده‌باد چې یو تبلیغي ژوندی وي هېڅ ولاکه په وسو ډاکټر صاحب ته دا وګوره هله زر کوه مړ سو عطاالله په ورخطا او سالنډي غږ پر ډاکټر غږ وکړو په منډه واټ ته له ډاکټره سره راغلو ډاکټر چې د ګلباران حالت ته
کتلو رنګ یې تغیر وخوړ. د ټولو سر په خلاص و چې کیسه خرابه ده. ټول حیران او پریشانه ودرېدل. و ډاکټر ته ګوري چې ډاکټر به اوس څه ووایي. په سترګو کې یې له ډاکټر پوښتنه وکړه. ډاکټر د سر په خوځېدو جواب ورکړ چې خوند یې نسته، او پوښتنه یې وکړه چې وارث یې څوک دی. عطاالله: ډاکټر صاحب وارث نه لري، تربورونه یې سته، هغه یې هم په سر پسې دي. ظالمان ټول ملایان او تبلیغیان دي. دی یو پکې ملي سړی و، د هغو له لاسه دلته راغلی و چې سوکاله ژوند وکړي، خو دلته هم پاته نه سو. بس یوه ښځه 2 کوچنیان یې پاته دي. ډاکټر: ځوانانو ورسئ، هغه خوارکۍ ښځه یې راخبره کړئ. عطاالله: کایره، تا او جبار ورسئ، هغه بدبخته راوغواړئ چې راسي، دا 2 مخي سرکار ته یو څه ووایي او دا مړی تر کوره ورسوي. خاتو له بچیانو سره ګډه ده. زویه ژاړه مه، بابا اوس مړی راوړي. زیاته راځي، لږ صبر لا وکړئ. په ته کې دروازه وټکېده. بچی هغه دی، بابا راغلی، مړی یې راوړله. الکان له خوشحالۍ سپک راکښېنستل. ته صبر، زه دروازه خلاصه کړم. چې لږ ور نږدې سوه، غږ یې پر وکړ: څوک یې؟ کایر: ترور یې دروازه خلاصه کړه. خاتو: ځوانانو خیر دی؟ څنګه مو ساه داسې لنډه کېږي؟ خیر خو دی. کایر: ترور یې: هو خیر دی، سړی دی ناروغ دی، په روغتون کې دی، ته یې غوښتې یم. خاتو چې هغه رنګه په لوڅو پښو منډې وهلې، نه یې په مخ حال و نه یې په ستر حال و. د هسپتال پر خوا یې منډې وهلې. وی خدایه خواره خسته سوم، دا یوه د سر سایه هم را باندې ولرېده. وی خدایه ته مې پرده وکړې. وی خدایه کونډه سوم. وی توبه توبه، خدایه ګناهګاره سوم. خدایه ته خیر پېښ کړې، ته فضل وکړې، توبه مې ده توبه. ډاکټر صاحب: زما په ګلباران دې څه وکړل؟ مړ دې کړو؟ ډاکټر: خوره، دا د خدای امر دی، انسان څه کولی سي؟ د خدای پرېکړه به منو، ناشکري به نه کوو. او روان سو، له ځانه سره لګیا و. د خدای خو هم نه زړه سته نه یې پر چا سوځي. وی خدایه خواره سوم، یتیمان را پاته سول، خواره خستکه سوم، زه به ژوند څنګه کوم؟ لږ ګړی وروسته خاتو یو دم چې اوښکې ګڼې پر توهېدې، سر راپورته کړو چې د ګلباران پر مخ یې ټینګ ایښی و. یوه کلکه مچو یې ورکړه او منډه یې کړل چې زما ماشومان به له ژړا مړه سوي وي. اوس هغه را باندې درېږي. ټولو خلکو حیران ورته کتل، خو چا پر دې حال څه نه سو ویلی، ځکه چې د یو چا د وس خبره نه وه. داسې چوپتیا غوړېدلې وه. ټول حیران وه چې د خدای خو هم عجبه سیسټم دی، عجبه کار یې دی. له دې چوپتیا ټول د ډاکټر په دې غږ رانیغ سول. ډاکټر چې پولیس والا ته یې راپور ورلیکلی و دې خواته را روان و. هلکه ځوانانو دا مړی امبولانس ته ورپورته کړئ او کور ته یې ورسوئ. او له هغې ښځې پوښتنه وکړئ که یې پر چا کیس کاوئ، بیا دې تاڼې له ورسي. اوس نور همت وکړئ. ځوانانو ګلباران امبولانس ته ورپورته کړئ او مړی یې کور ته ورساوه. عطاالله ته ورسه و ملا اکا ته ووایه چې اعلان وکړي. جبار چې ملا اکا ته ورغی، ورته یې وویل: ګلباران وفات سوی دی که یې جبار چې ملا اکا ته ورغی، ورته یې وویل: ګلباران وفات سوی دی که یو ډنګر اعلان وکړي، دا خلک به خبر سي. ملا: هلکه تاسو خو دې ته نه ګورئ چې د چا جنازه روا ده، د چا د ناروا ده. دا خو سور خلکي و، د دې جنازه و اعلان نه کېږي، نه جنازه روا ده. بل وار چې را نسئ، زه جنازه هم نه ورکوم. کله چې قبر ځوانانو تیار کړ، نو عطاالله پر غږ کړ: کایره، ورسه مړان بابا راوغواړه چې جنازه ورکړي. چې ملا نه و اذان چا کاوه، تا ترین دوزخ دې ځای سي.